مو جناب معین صاحبانو او د سناتور صاحبانو د سوالونو پوښتنې چې د کمیسیون نه نیولې تر سناتور صاحبانو ټول ترسره کړې. مختصر غواړم یو مننه وکړم، یو اطمینان درکړم. یو دا چې مشرانو جرګه په دوامدار شکل د خپل نظام سره درېږي، په خاص ډول په نظام کې د خپلو مسلحو قواو په قربانۍ سرخندنو ویاړي او د دوی د صف او ملګري او سرباز ځان بولي. به شما اطمینان میتیم که ما جز از سربازای شما هستیم. شما را که جمعیت طلبیم به خاطر بهبود و وضعیت امو سرباز است که در سنگر است. پرسان از این است که چطور کمک شود. امو دوست از پلیس و اردو و از امنیت ملی و از خیزش‌های مردمی ما هستند که چطور از رهبری نظام، از خصوصا از رهبری 3 ارگان تقویه و حمایت شود. بازم تشکر میکنیم از شما. سر از این که مشکلات است قربانی دادین، شهدا خدا نوان مغفرت کنن، زخمی را صحت بتن. پیروزی در نگرهار از دو ولسوالی شیرزاد و اسارک به همه شما و به مردم افغانستان تبریک میگیم. قربانی دادین، خداوند به شما اجر بتن و ما من حیث رئیس مجلس و سناتور صاحبان خواهران و برادران من حیث اعضای مجلس از شما سپاسگزار هستیم. پیروزی دیگه شما هم در این راستا خواهانم که در هر گوشه افغانستان موفق باشین و دشمن شما نابود و ناکام شوند. بیا هم ډیره مننه. نوبت رسیږي اوس د دفاع وزارت لومړی مرستیال ګران رور وردګ صاحب ته. وردګ صاحب دغلته که راحت یې درسته ده او که دغلته ځای ته راځئ یم خوښه م هلته کې تاسو راحت بس صحیح ده. معین صاحب پارلمانی وزارت پارلمانی ناوقت آمدن. جناب کاظمی صاحب برادر عزیز ما به شما هم خوش آمدید میگم. مهربانی معین صاحب میگیرن، مشکل نیست عزیزم میگیرن، او باز بار شکل کیو راحت است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب او د اداري هیئت ډیرو محترمو غړو او په تالار کې د ټولو ډیرو محترمو معززو سناتور صاحبانو ته اول خو سلام وړاندې کوم او واقعا د جناب الیکوزي صاحب څخه او ډاکټر صاحب څخه او د ټولو محترمو سناتور صاحبانو څخه ډیره مننه کوم چې واقعا ټول سوالونه هغه سوالونه وو که پیشنهاد وو که سوال وو که وضاحت غوښتل وو چې هغه واقعا د موږ په اولیتونو کې قرار لري. د سرباز، د افسر، د بریدمل د هغې ستونزو ته رسیدګي او د جنگ موضوع د ټول موضوعات هغه موضوعات و چې واقعا موږ هغه روزمره نو بس په همدغه موضوعاتو کې سره اخته یو چې باید دې ته جدي رسیدګي وکړو. زه په دې تالار کې د خپلې خوا څخه او د خپلو همکارانو د خوا څخه زه دا تعهد در سره کوم چې دا د ما اساسي دنده او وظیفه ده چې د سرباز او د افسر او د بریدمل اړتیا او ضرورتونو ته به دا به ډېر په هغه اساسي اولیت کې قرار نیسي او په جدي توګه به دې ته رسیدګي کړي. موږ دا د جدي دلوې او د هود د میاشتې په جریان کې د زون په سطحه باندې هر زون ته ولاړلو او په هغې کې مشاور د امنیت ملي و او نور ټول رهبري د وزارت دفاع او داخلي او د امنیت ملي چې نږدې څخه د خپلو منصوبینو سره کینو او د هغوی ضرورتونه، اړتیاوې او پیشنهادونه چې مشخص لري هغې په ارتباط باندې موږ خبره وکړو. تابعیه د قوتو یې ډېره مهمه ده چې په څه شکل باندې د دوی څخه باید استفاده وشي او د دوی ټول نظریات مو واخیستل او په ټول د 3 میاشتو کې مو خصوصا مراکزو د قلوردګانو د قماندانای امنیت چې معین صاحب په هغې باندې هغه وکړي اشاره ورته وکړي د هغوی د اکمالات موضوع مو نهایت مهمه ده او هغو ته په دغه ژمي کې رسیدګي کړې ده. ټول موضوعات پوره نه دي، هغه نه 10
صنفونه د اکمالاتو چې کوم موجود دي په ځینو شیانو کې تاسو هم ورته اشاره وکړه او موږ هم په هغې باندې په جریان کې یو چې په ځینو شیانو کې کمبودي لرو مګر زیات مو هغه ټول فکر مو دې ته دی چې څنګه وکولی شو چې دا شی پوره کړو. زه خپله هره ورځ د هرې ورځې په آخر کې زه د اکمالاتو د ټول افغانستان په سطحه باندې د اکمالاتو گزارش زه غواړم چې همکاران یې ماته تسلیم کړي او زه وګورم چې د تېرې ورځې په مقایسه باندې په کم ځای کې رسیدګي شوې ده او څومره بهبود په دې کې راغلی دی. نو دا د ما هغه ډېر هغه اساسي دنده مې هم په همدې باندې ده. تدارکاتو کې ځینې بهبود مو راوستی دی. یو د ملي تدارکاتو په چوکاټ کې مو یوه خاصه اداره جوړه کړې ده چې هغه باید خاص دغه نظامي تدارکات په مخ باندې بوځي. د هغې دپاره علیده دغه اضافي بیروکراسي چې پخپله په داخل د تدارکات ملي کې موجوده ده هغه باید د منځه ولاړه شي. مستقیما اکثره تدارکات په سریع توګه باندې البته د قانون په چوکاټ کې او د طرزالعملونو په شفافه توګه باندې باید دا شی ترسره شي او خصوصا د صحي بخش کې چې هغه د روغتونونه دي په مجموع کې هغې ته بیخي زیات په اولویت کې مو نیولې دی. تدارکاتو ملي سره او د بینالمللي همکارانو سره مو د یوه هفته کېږي چې یو میکانیزم جوړ کړی دی چې هر هفته باید موږ مجلس ونیسو چې امنیتي ارګانونه باید په کومه ساحو کې د موږ کمبودیانې راپوره کړي چې د دوی د خوا څخه تمویلیږي او هغه چې د موږ د خوا څخه تمویلیږي د وزارت مالیې همکاران په دغه هفتوار مجلسو کې راسره وي. دغه ټول کارونه دي چې په دغه یوه دوه هفتو کې موږ شروع کړي دي او تلاش مو دا دی چې ضرورتونه ورسره حل کړو. د فساد په وړاندې مبارزه واقعا ډېر لوی جنایت او خیانت دی چې یو څوک قرباني ورکوي په دې شکل باندې خپل سر او وینې څخه تیري او بیا یو بل څوک راجګېږي د هغې د خوراک څخه د هغې د البسې څخه د هغې د مهماتو څخه د هغې څخه پیسې وهي او امکانات یې پرې محدودوي. واقعا دا موضوع نو د حد نه زیاته د موږ په اولویتونو کې ده او هغه ځینې همکاران او محترم سناتور صاحبان هم چې ما سره شناخت لري هغه نو ته یوه اندازې پورې په دې باندې په جریان کې دي چې زه واقعا په دې ارتباط باندې نهایت زیات جدي یم او چیرې په دې باندې بهبود را نشم وستلی واقعا بیا نو زه بیرته همدلته راځم او تاسو ته دا خبر کوم چې په دې ځای کې ما بهبود را نشوی وستی. دې دپاره چې د تاسو دغه سوالونو ته لا صحیح جواب ویل شوی وي او موضوعات مو یاد شوي وي ما نو ټول سوالونه تقریبا واخیستل. نو جنرال صاحب اقبال علي خان به د خصوصا دا چې موږ د جنگ آمادګي مو څنګه ده او فعلي وضعیت امنیتي په څه شکل باندې دی. د ارغنداب موضوع یاده شوله د بدخشان موضوعات یاد شول دا ټول دای به لږ ډېر توضیحات ورکړي. ما دپاره نو دغه څه شیان چې تاسو یاد کړل واقعا دا نو بیخي په هغه عملي پلانو کې مو دي. یوازینی شی چې ما دپاره نوي و چې هغه دغه کمیسیون د تعیین د معلولیت چې دا د پیسو په مقابل کې معلولیت درجه تعیینوي واقعا دا د ما دپاره یعنی بیخي نهایت بده خبره ده چې دغه کار کې زه به دې ته شخصي انشاءالله دې ته رسیدګي کوم. نو جناب رئیس صاحب که چیرې د تاسو اجازه وي چون د ما دغه امنیتي موضوعاتو کې بیا دومره ډېر وردخیل نه یم چې دوی به لږ زیاتره معلومات په دې ارتباط باندې ورکړي خو په آخر کې یو ځل بیا غواړم چې هغه حمایه چې واقعا جناب رئیس صاحب تاسو امنیتي او دفاعي ارګانونو ته او ټول سناتور صاحبان واقعا که په میډیا کې ده که په تالار کې ده که د باندې ده په هر سطحه باندې چې تاسو د دې قهرمانانو څخه حمایه کړې ده واقعا زه د وزارت دفاع د نهاد په نمایندګي باندې د زړه له کومې تاسو ټولو څخه مننه کوم چې واقعا من حیث د یو کاروان یو حرکت په شکل باندې موږ په دې کې مخکې ځو. جناب زرمتي صاحب اشاره وکړه چې کومو ساحو کې موږ در سره کولی شو چې همکاري وکړو
واقعا هغه مونږ یو پروسه د جلب جذب غواړو چې ډیره ساده کړو. دغه پروسه یې لږ ډیره مغلقه ده. هغه هم یا قانون او طرز العملونه او هغه شیان چې دي مخکې اشاره هم ورته وشوه چې زیاتره سربازان یا د مشرقي څخه یا د شمال شرق د حوزې څخه استخدام شوي دي. دا نو هغه موضوعات چې د مونږ نهایت په اولیتونو کې دي او په دې کې د تاسو هم همکاري غواړو چې په ټول افغانستان کې د دې پروسه د جلب جذب کې د مونږ سره همکاري وکړي. نهایت زیات مننه، بسیار زیات تشکر. بازم اگر شما تشکر جناب موین صاحب. جناب موین صاحب موږ اول بین موین صاحب اول بین جناب موین صاحب اول موږ اول نه پوهېدو چې تاسو نوي او موین صاحب اول د لوی درستي چې د سرحدي تبه د همدې لپاره راځي. نوبت د اول د دفاع وزارت ده، بس هر ورور چې ګزارش ورکوي موږ ته قابل د قبول ده. مننه. مهرباني موین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جلالت مآب محترم جناب رئیس مشران جرگه، هیئت رهبری، سناتور صاحبای نهایت محترم، حضار گرامی، معینای محترم سکتور امنیتی و دفاعی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس صاحب، ما میخواهیم عرض اول ما اظهار سپاس و قدردانی از شخص جناب شما و همه اعضای مجلس باشد که همیشه نیروهای امنیتی و دفاعی را حمایت کردین و حمایت خواهد کردین. مجددا از همه شما سپاسگزاری داریم و اطمینان داریم و اطمینانا حضور شما عرض می داریم که تمام حرکات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با دیدگاه ملی، ارزش‌های ملی، منافع ملی و امنیت ملی کشور استوار بوده، استوار خواهد بود و استوار هم هست انشالله. ما با دیدگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأمین صلح و امنیت با ارزش پایدار در سراسر کشور یکی از آرزوهای ما نیروهای امنیتی و دفاعی بوده و افتخاری از او رو داریم که محافظ صلح و امنیت با ارزش با سرزمین و مردم با عزت افغانستان ما نیروهای امنیتی و دفاعی محافظ امو امنیت با ارزش باشیم. نقطه‌ای که از سوالای جناب سناتور صاحبا ما شنیدم یک نقطهش را قابل دقت می‌دانیم. در مورد آمادگی فصل بهاری با جنگ در مقابل دشمنان مردم افغانستان، اطمینان ما من حیث معاون اول لوی درستیس و از جمع وزارت دفاع ملی و استردرسیس، حضور شما سناتور صاحبای نهایت محترم و جناب رئیس صاحب مشران جرگه هی هست که ما با تدابیر فصل زمستانی در ایسته تجهیز و تسلیح نیروهای اردوی ملی مطابق به مو پلانی که در 3 ماه زمستان داشتیم، هیئت‌های ترکیبی ما به همه قلوردوها تحت ریاست شخص جناب لوی درسی صاحب و معاونین و هیئت رهبری استردرسیس قطعات قلوردوهای خود را در ایسه اکمال و تجهیز و همه آمادگی با فصل بهاری جنگی خود را ما تکمیل کردیم و آمادگی در مقابل هر تهدیدی که از هر جانب و هر نیتی بدی که از هر استقامت و از هر جانب باشد، ما نیروهای امنیتی و دفاعی با آمادگی با حفظ ازارت محاربه خود بودیم، هستیم و خواهد بودیم. ما اردوی ملی در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی بر مبنای تعهداتی که داریم، دفاع از افغانستان، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و نوامیس ملی که بر مبنای این تعهد خود وفادار بودیم، وفادار هستیم، وفادارم خواهد بودیم. در تعهد خود جناب سناتور صاحبا صادق هستیم. میدانیم
دشمنان مردم افغانستان از صداقت ما سوء استفاده میکنه. انفجار، انتحار، ترور. مگرم ایره هم بداند تا قطره خون در بدن نیروهای امنیتی و دفاعی باشد، بر مبنای تعهدی که داره استوار بوده، استوار است، استوار خواهد بود. موضوعی که آمادگی یک کمی تشویش از نظر ما از سوالای سناتور صاحبا بود. ما آمادگی فصل بهاری خود را داریم. همین قسمی که جناب معین صاحب تذکر داد که ما آمادگی با اشتراک هیئت ارشد رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی که جناب دکتر صاحب رئیس شورای امنیت ملی درست بود، ما بروی از این هدف پلان‌های کاری خود را تکمیل کردیم. هدف ما از این بازدید از اونها فقط تمرکز نیروهای دفاعی و امنیتی، تقویت هماهنگی و تشریک مساعی در تمام سطوح‌های نیروهای امنیتی و دفاعی، بلند بردن قابلیت‌های محاربوی و ایجاد ظرفیت سازی و همچنین تطبیق استراتژی امنیت پایدار، عملیات‌ها، حفظ ساحه و محصل سازی دشمن. بر مبنای از این که در فصل بهاری ما پلان‌های منظم خود را داشته باشیم و در مقابل تهدیدات عملکرد مثبت را به دست داشته باشیم، ما کمپین پلان خود را آماده کردیم. به هر سال ما کمپین پلان آماده میکنیم با اشتراک ارگان‌های محل، اشتراک بخش‌های ملکی، حقوقی بشر. این کمپین پلان ما که جناب رئیس صاحب اپراسیون ما هم همینجا تشریف داره، تکمیل شده که بر مبنای ارزی کمپین پلان ما پلان‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت با دیدگاه این پلان ما پلان‌های تکتیکی و عملیاتی را بخش‌های خطاط و جزوتام‌های اردوی ملی ما او را آماده کرده. انشالله ما عملیات‌های مختل کننده، ضربات بالای نقاط کلیدی دشمن و همچنین عملیات‌های پلان شده خود ما آغاز و پیش خواهد بردیم. چنانچه که شما شاهد هستین، همی اکنون هم جناب شخص لویدرستی صاحب و سرپرست وزارت دفاع ملی با جمع هیئت حمایوی عملیاتی خود در زون شمال مصروف است. جنرال صاحب حبیب ایساری در باغلانا با حمایه عملیات‌های خود مصروف است. جنرال صاحب شعیب خان در سمت استقامت شرق ما با تقویه و همه چیزی عملیاتی مصروف است. ما اطمینان حضور همه مجلس و شخص جناب رئیس صاحب که آمادگی مطابق با کمپین پلان عملیاتی فصل بهاری ما، آمادگی کلی اردوی ملی در هر نقطه افغانستان در مقابل تهدیدات دشمنان مردم افغانستان ما آمادگی گرفتیم. انشالله قبلا هم آماده بودیم و آمادگی خود را گرفتیم. هیچ نوع تهدید و هیچ نوع نیت بد و هیچ نوع حرکات منفی که در مقابل نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد ما توانایی دفاع از او را داریم. انشالله اطمینان حضور همه شما و مجلس ما عرض می داریم. از اینکه وقت دیگر زیاد را نگیریم، با سوالا ما اجازه شما باشد جواب ارائه میکنیم. اول خو تشکری از جناب الکوزی صاحب. سوالایی که جناب شما داشتین تقریبا همه بخشای سوالا را همه سوالای شما در بر میگیره. یقینا ما نو ولایت ما در تهدید بلند است جناب الکوزی صاحب. سمت جنوب و جنوب غرب ما و شرق ما، غرب ما، همه ولایت های ما در تهدید بلند فعلی هست و ما هم در مقابلش آمادگی داریم. عملیات های کماندویی ما، عملیات های خاص ما، ضربات هوایی ما مطابق با اطلاعات و نقطه تثبیت شده جریان داره که این ما به شکل دوامدار در این نوع ولایت خود یکی از پروسیجر نرمال ما برای دوامدار هست. دیگه در مورد
وارثه شهدا. سوال شما بود جناب سناتور صاحبای نهایت محترم، ما حمال در حدود 4000 از بازماندگان شهدای خود را می اکنون ما پلان داریم که از اون شمال شخص جناب لویدرسی صاحب رسیدگی کمک و مساعدت با آمد ماه مبارک رمضان آغاز شده و خود ما هم فردا در زون شرق با تعداد زیادی از بازماندگان شهدا در اونجا کمک میکنیم و با تایید فرموده جناب معین صاحب همه بخش کمیسیون صحی این نقطه ناآرام کننده ای که ما از جناب شما شنیدم انشالله او را به وقت و زمانش پیگیری میکنیم و هرگز این نقطه ضعیفی را در بخش شفاخانه خود نمیپذیریم و خواهد پذیرفتیم. راه های مسیر شهرها جناب سناتور صاحبا پلانایش در کمپاین پلان ما مشخص شده، آغازش هم دمی وقت نزدیک است. انشالله در این مورد هم ما پلانای مشخص خود را داریم، در او قابل تشویش نیست. یکی از اولویت های ما مسیرهای ما هست و انتقال هوایی دیگه سوال از جناب علوکوزی صاحب بود که در این مورد ما همه استقامت های غرب خود را شراب و قندار و بدخشان و کندوز و همه ما از طریق قراردادهای هوایی ما هسته که در این نقطه هم اگر مشکلی موجود باشد ما امکانات دیگه هم داریم که از شرکت های هوایی خود به شکل درست و اساسی ما استفاده میکنیم. اکمالات لوجستیکی یکی از سوالای شما بود، همه قسمی که جناب معین صاحب گفت ما تکرار نمیکنیم که با خاطر وقت زیاد را نگیریم. شفاخانه که بازم ما کوشش عظیمی خود را انجام دادیم که موضوع تداوی مجروحین، احترام به شهدای ما و بازماندگانش یکی از اولویت های ماست. انشالله این ما با هر چیزی که باشد با بازماندگان شهدا و معلولین خود چی میکنیم. نقیصه را بازم بررسی میکنیم تحت نظر یک هیئت، همه نقیصه ای که موجود باشد ما او را حل خواهد کردیم. سوال جناب وکیل صاحب حنفی که مربوط به وزارت دفاع ملی بود، حاجی بزرگوار امر تطبیق میشه. هر نامه و مکتوب شما که برسه انشالله نماینده وزارت دفاع ملی در کمیسیون شما حاضر میشه که را از همین حالا ما با جناب شما را اطمینان میتیم. سوال دیگه ای که در مورد رخصتی در این مورد جناب سناتور صاحبا ما مشکل داریم، منکری مشکل نیستیم، اما در این مورد هم کوشش نهایی خود را میکنیم. اگر چی رخصت را انجام میتیم اما 100% با شما گفتن نمیتونیم. در این مورد با نسبت تهدیدات بلند و جنگی که موجود هست ما کمبودی داریم، کوشش میکنیم که کمبودات خود را ما پورا کنیم. از مولانا صاحب بودی سوال جناب مولانا صاحب بود. از جناب هاشمی صاحب ما بازم بر مبنای تعهدی که شما تشویش از دفاع از افغانستان را داشته باشین، ما نیروهای امنیتی و دفاعی همه تعهدی که داریم با این تعهد خود با وفاداری و صداقت انشالله آماده دفاع افغانستان عزیز که سرزمین همه ما و شما هست با قیمت خون خود ما نیروهای امنیتی و دفاعی آمادگی ازیر داریم. اطمینان بازم مجددا حضور شما میتیم. و همچنین سوال دیگه شما که در مورد انضباط و دیسیپلین، یقینا نظامی جوهرش انضباط و دیسیپلین است که در این مورد مطابق به متعلم نامه و همه مواردی که هست ما کوشش عظیمی خود را در سطح اردو انجام میتین. جناب معین صاحب حتما در سطح وزارت داخله این را انجام خواهد داد. وکیل صاحب ترکی در مورد عملیات ارغنداب، عملیات ما در ارغنداب جریان داره، در یک قسمت های پیش رفتیم و در گوهک و همچنین تیرنا و عملیات ما ادامه داره. در ارغنداب موافقت های خوبی به دست ما آمده، دشمن در ارغنداب خوب ضربه وارد شده و
خورده و بازم موارد تدابیر امنیتیشی هم عملیات و همه مواردش را در نظر داریم. انشالله او هم قوی جدیدی که ضرورت داشت در حدود 200 نفر خاص به خاطر ارغنداب ما از مرکز انتقال کردیم و در او مورد ما امیدواری داریم که ارغنداب را همه موارد مشکلات هایی که موجود است او باید حل شود. وکیل صاحب که در مورد مرکز تعلیمی تقسیمات عادلانه تقاضامند بود، خصوصا از زون شرق. در این مورد هم عرض ما است که همه افغانستان خانه ما هست، هر نقطهش، و بازم در نقطه که تهدید باشد ما از قهرمانای خود، از فداکارایی که در خانواده اردوی ملی آمده تنظیم شده و تعلیم دیده آماده دفاع از افغانستان است. انشالله هر نقطهش را ما همه مشترکاً از هر نقطه افغانستان با مو فداکاری و قهرمانی که داریم انشالله ما از او دفاع خواهد کردیم. اکبری صاحب سوالش بود که وضع امنیتی شمال شرق، در شمال شرق هم کاملا نیروها موجود است. ما خود ما هم استقامت های درواز را همهش از شیکه و واخان و امامه و نسه همهش را بازدید کردیم. به تعقیب جناب جنرال صاحبای دیگه ما در پلان و حمایه و عملیات های خود ما هستیم. انشالله مشکلات راه ها و مسیرهایش را هم ما درک میکنیم. انشالله در صدد حلش اول عملیات، تامین امنیت، بعدا انشالله مسیرهایش را هم به شکل درست و اساسی انجام میشه. موضوع فساد جناب معین صاحب تذکر داد، ما تماس نمیگیریم. در افغانستان ما نظامی با می دو فکر هستیم که دو دشمن متوجه حال وطن و مردم ما هست. دشمن اولش جنگ است، دشمن دویومش از نگاه ما نظامی هم فساد است که در ایسه فساد خصوصا در بخش های نیروهای امنیتی و دفاعی و بالاخص در اردوی ملی به هیچ عنوان قابل پذیرفتنی با ما نیست. در این مورد هم ما کارا و اجراعات قبلی که انجام دادیم با دنبالش در این مورد با ما خط سرخ است. هیچگاه پذیرفتنی فساد در اردوی ملی ما نیستیم. جناب انجینیر صاحب برادر بزرگوار ما سوالی که در مورد کمبودی مهمات داشت، جناب انجینیر صاحب در این ما تابال را چیزی را با ما معلوم نشده که مهمات کم است. معمولا اکمالات مهمات خود را با ما با قلوردوهایی که انجام دادیم از طریق فضا و زمین با حساب تون و این نقطه تبال را با ما کسی شکایت هم نکرده که مهمات نیست یا مهمات تکمیل نیست. کاملا اطمینان داشته باشی که در ایسا انشالله مهمات ما هست. با ما استفاده ای که ما در بخش های عملیاتی خود از مهمات خود استفاده کنیم فعلا ما مشکل نداریم، مشکل ما مرفوع است. و همچنین عملیات های هوایی ما قبلا هم گفتیم مطابق با ضرورت هدف های هوایی ما حمایه از پرسنل ما که همیشه اپراسیون ما پلان میکنه، حمایه هوایی با پلان ریاست محترم اپراسیون با حمایه قطعات و همچنین نقاط کلیدی که با اساس اطلاعات ما داریم هم مطابق پلان اپراسیون ما هوایی ما اونجا ضربه وارد میکنه و همچنین با قطعات خاص و عملیات های کماندویی ما از بخش هوایی ما
همیشه ما در استعمال قوه هوایی خود تا فعلا ما مشکل نداریم. جناب رئیس صاحب اپراسیون ما هست، جناب رئیس صاحب اپراسیون مشکل خود نداریم. ما در استعمال قوه هوایی خود هیچ نوع ما مشکلی تا بالا شخصا خود ما احساس نکردیم. مهربانی. همه سناتور صاحبا و بزرگایی که در ششتن، یک سوال بسیار جالب بود از انجینر صاحب احمد خان. ما در طول تقریبا یک هفته گذشته، هفته 1400 تقریبا 943 موارد عملیات هوایی داشتیم که دی شامل انتقال پرسونل بوده، انتقال اکمالات بوده و بم که دیج استفاده کردیم 185 بم استفاده شده و 28 راکت رهبری شده استفاده شده. یعنی ما در بخش قوه هوایی هیچ نوع مشکل نداریم. تشکر. تشکر جناب رئیس صاحب. جناب صدیقی صاحب از غصب کسی که غیر حاضر است جوابش نتیسه. کسی که غیر حاضر است جوابش نتیسه. پیش پایان برید. خب صاحب، در این هم یک نقطه هست که هرگز پذیرفتنی به ما نیست و در ملکیت ها و زمین ها ما اردو هم کار نداریم. دیگه بازم یک تشویش از جناب دکتر صاحب در فصل بهاری بود که ما اطمینانی که قبلا دادیم، با اطمینان خود بازم با شما اطمینان میتیم که در مقابل هر نوع تهدید در فصل بهار ما آمادگی خود را داریم. انشالله هیچ مشکلی نیست. نقطه سرپرستی را جناب معین صاحب هم یادداشتش هست، انشالله اگر در بخش اردو باشد ما ختم میکنی همیشه را تعیین و تقرر با مبنای اما موارد قانونیشی او را تطبیق میکنی انشالله. دیگه بند کمال خان از جناب وکیل صاحب که تشویش داشت، همه قسمی که ما محافظت کردیم اعمار شد، آباد شد و بالاخره که افتتاح کردیم در حضور داشت جناب جلالت مآب رئیس صاحب جمهور، انشالله در حفاظتش همچو محکمتر و قویتر هستیم من حیث یک سرمایه ملی خود. ولایت غزنی حسن یار صاحب، ما در ولایت غزنی جمله ولایت های در تهدید بلند ماست، اما ایرا هم میدانیم که قوا به حد کافی در حدود 8000 قویی که ما اونجا داریم. تاکید ما سر عملیات های هست که نقاط قابل عملیات باشد اونجا عملیات میکنیم. دیگه عملیات های ما در غزنی انشالله با زودی آغاز میشه و اون مشکلات و تشویشی که هست او هم انشالله با کلی رفع خواهد شد. نقطه آخر ما که جلب و جذب است و همچنین علی شین که جناب وکیل صاحب سوال داشت و هم تشویش داشت، در ایسی علی شینگ هم پلانای عملیاتی ما تکمیل است. ان قریب عملیات های تصفیوی و آغاز میشه و مشکل هم حل خواهد شد. و جناب و سناتور صاحبا، فقط ما در ایسی جلب و جذب توجه شما را میخواهیم و میخواهیم در آخر یک پیشنهادم حضور جناب جلالت مآب رئیس صاحب مجلس و همه سناتور صاحبای خود داشته باشیم که در ایسی عملیات ها در مقابل تهدید، دفاع از سرزمین، حفاظت از مردم با عزت افغانستان یکی از جمله تعهدات و با قطره قطره خون خود در مقابل از اجرای وظیفه خواهد کردیم. دیگه این اطمینان را ما بازم با شما میتیم که در مقابل هر تهدید دشمن ما با قیمت خون خود هستیم. پیشنهاد ما جناب رئیس صاحب فقط مدیریت جنگ روانی در سطح استراتژی را عطف توجه جناب شما و همه سناتورا را صاحبای خود را میخواهیم. تشکر و من الله توفیق. بازم اگر سوالای مانده باشد ما در خدمت شما هستیم. ما افتخار عزیز داریم که امروز حضور مجلس مشران جرگه خود قرار داشتیم. تشکر جناب معاون صاحب لوی درستیز.
تشریف بیارین و بازم تشکر میکنیم از قوای امنیتی ما. زنده باد قوای امنیتی ما. بیاین معین صاحب وزارت داخله ما. در اخیر لطفاً 3 مهمان ما مانده و 12 بجه است. بلوچ صاحب و فوزی سعادت نوبت گرفتیم. منشی صاحب امو د اخر نوبت بگیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د ملی شورا د سنا د مجلس جناب رئیس ستاسو په اجازه درنو او محترمو سناتورانو، اداري هیئت محترم پلاوی، د دفاع وزارت محترم لمړی مرستیال، د ملي امنیت محترم مرستیال، د ستر درستیز محترم مرستیال کاظمی صاحب، رئیس صاحب د اپراسیون، درنو او محترمو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې تاسې محترم سناتور صاحبان په دې باندې پوهیږئ چې افغانستان له ډېر یو حساس وضعیت او حالت نه د تېرېدو په حال کې ده. مختلفې طرحې په ارادي توګه غوښتل کېږي چې د افغانستان په خلکو باندې وتپل سي، ولې د افغانستان خلک، د افغانستان مسلح ځواکونه یو هوډ لري چې موږ باید د افغانستان له ملي ارزښتونو نه، د افغانستان له استقلال نه، د افغانستان له ځمکني بشپړتیا نه به دفاع کوو. افغانستان کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس د اساسي قانون نه به دفاع کوو، او تر څو چې د افغانستان د خلکو رضایت نه وي، هیڅ ډول طرحه به په دوی باندې د منلو وړ نه وي. دښمن سره له دې چې د مذاکراتو د میز شاته حاضر سوي، ولې په تیر ژمي کې استثناءً جنګونه نه یوازې داسې کموالی ونه موند، بلکې په هماغه پخواني حالت باندې ادامه وکړه. دلیل دا و چې دښمن غوښتلې او غواړي چې د مذاکراتو په بهیر کې لاسته راوړنې ولري، امتیاز ترلاسه کړي او بالاخره خپلې ناروا غوښتنې د افغانستان په خلکو باندې وتپي. په دې ژمي کې هم د افغانستان دفاعي او امنیتي زړور او قهرمان ځواکونه په نظامی اقداماتو سره د دښمن ټول پلانونه خنثی کړل او هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. اوس هم د امنیتي دفاعي ځواکونو د کشفي استخباراتي معلوماتونو په اساس او د آرس د معلوماتونو په اساس دښمن په دې لټه کې ده. دښمن پلان لري چې نوي تحرکاتو باندې لاس پورې کړي، تر څو وکولی سي بیا هم په سیاسي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولري. ولې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د مشرتابه لخوا هغه پلانونه چې تر لاس لاندې نیول سوي، د دغو پلانونو په پلي کولو سره به د دښمن هر ډول تحرکاتو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړل سي. په هر ځای کې چې تحرک د بیزونو او د پوستو په وړاندې تحرکات رامنځته کیږي، د دغو تحرکاتو مخنیوی به کیږي او دوی ته به ځواب ورکول کیږي. د راتلونکي یا د سږني پسرلي او د سږ کال دپاره ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د هود په میاشت کې یو ګډ پلان جوړ کړی، یو مشترک امر ده د درې واړو ارګانونو چې د دغه امر جزئیات د
دفاعي او امنیتي ځواکونو سره ده. زه نه غواړم په هغه ارتباط څه ووایم، ولې هدف همدا ده چې د افغانستان د خلکو د هوساینې او د سولې او آرامۍ نه باید دفاع وسي او دښمن ته دا مجال ورنه کړل سي تر څو د افغانستان خلک په مختلفو ډولونو شکنجه کی او هغه خپل هغه اهدافو ته او موخو ته چې د ولسوالیو سقوط، د ولایتونو سقوط دی، د دوه مخه به د دغه عملیات د دغه مشترک پلان په تطبیق سره به د دوی مخه ونیول سي. نو جناب رئیس صاحب، زه غواړم چې د محترمو او درنو سناتور صاحبانو سوالو ته جواب ورکړم. د جناب علي کوزي صاحب په سوالو کې ډېر مسایل مطرح شوي دي چې تقریبا دا ښیي چې دغه نور سوالونه هم له همدغو سوالو سره اړخ لګوي. نو زه به یو په لنډ ډول سوالو ته خپل جوابونه وړاندې کړم. اختطاف او د جنایي حادثاتو او هدفمند ترور په هکله چې سوال سوی، د ما نظر او د کورنیو چارو د وزارت معلوماتونه دا ښیي چې ډېر یو جدي کمښت کې رامنځته سوی او دا د افغانستان خلکو ته هم غدا جوته ده، معلومیږي، یعنی ملموس دی چې هم هدفمند ترورونو سطح راټیټه سوې ده، هم د اختطاف او هم د جنایي جرایمو. زه به یو نمونوي جدول ستاسې خدمت ته وړاندې کړم چې صرف د یوې هفتې مقایسوي یو جدول ده چې د قتل په برخه کې تیر هفته کې 9 او په روان هفته کې 3 همدغسې د مجروحیت په ارتباط 20 او 25 د اختطاف په برخه کې 3 او 2 د مصالحانه غلاو یا سرقتونو په ارتباط 6 او 2 د وسایطو د سرقت په ارتباط 11 او 15 یعنی د 15 ته راټیټ شوی، د اموالو د سرقت په ارتباط 18 نه 25 دغسې نور ارقام هم دي چې د خودکشۍ دي او د اجسادو ترلاسه کول دي د دوه په ارتباط هم هغه دي. یعنی دا اقدامات چې په کورنیو چارو وزارت کې ترلاسه شوي دي او هغه همغږي چې د ملي امنیت لوی ریاست سره تر لاس لاندې نیول شوي او عملا په دې باندې کار جریان لري، هم د اختطاف په برخه کې هم د هدفمند ترورونو په ارتباط ښې لاسته راوړنې موجودې دي او همدارنګه د مقناطیسي ماینونو په ارتباط موږ او تاسې پوهیږو چې کاملا صفر ته رانږدې شوې ده او په دې ارتباط اضافه له 400 نفرو نه عاملین دستګیر شوي دي چې د ملي امنیت په لوی ریاست کې تر تحقیق لاندې دي. دوی اقدامات د قناعت وړ دي او انتظار لرو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې موږ یوه لویه فیصدي ټیټوالی په دې کې وګورو چې په اختطاف او مسلحانه غلاو او په نورو جنایي جرایمو کې رامنځته شي. د اقداماتو په هکله چې د کورنیو چارو وزارت اقدامات ترسره کړي دي د 28 د هوت نه تر ننه پورې په مجموع کې د امن او نظم د ساتلو او د افغانستان د خلکو د ژوند نه د سوکاله ژوند نه د دفاع په خاطر د مسؤونه ژوند د دفاع په خاطر 126 عملیاتونه په لاره اچول شوي دي چې په دې عملیاتو کې 90 عملیاتونه خپله د پولیسو قواو مستقلانه اجرا کړي دي، 9 مشترک اجرا کړي له امنیتي دفاعي ځواکونو سره. په همدې ډول 102 تنه دښمنان وژل شوي، 80 تنه ټپیان شوي دي او 2 تنه دښمن اسیر شوي. یعنی په مجموع کې الحمدلله دغه هغه چې موږ ګورو مقایسوي ارقام وضعیت د
امنیتي دفاعي ځواکونو په ګټه او د افغانستان د دولت په ګټه هم په نظامي او الحمدلله هم په سیاسي ډګر کې په مخ روان دی. د لوجستیکي اکمالاتو په برخه کې مشکلات موجود وو. الحمدلله چې اوس مشکلات کاملا له منځه تللي. د کورنیو چارو وزارت د خپلو ځواکونو یا د امنیه قمندانیو د ولسوالیو تر سطحه پورې پلان لري چې په 1400 کال کې 52 میلیونه فایر مهمات باید ولسوالیو ته ورسیږي. تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزارت توانېدلی چې تقریبا په 2-3 تر 1 میاشتې پورې 28 میلیونه فایر مهمات اکمال کی خپل قمندانیو ته او د ولسوالیو تر کچې پورې دا اکمالات باید ترسره شي. ما یو څه لنډ ویلې کنې دلته د اکمالاتو په برخه کې مشخص او دقیق ارقام موجود دي چې د وسایطو نه نیولې تر نارنجک اندازه پورې حاموی زرهی وسایط او ترمیم د وسایط چې یو تعداد وسایط د محاربې لپاره آماده شوي دي چې د دفاع لپاره په دې کې دونه استفاده وشي. تشکیل په بعضې ولایتونو کې د تشکیل د کموالي په ارتباط تاسې خدمت ته باید ووایم چې د پولیسو د قواو تشکیل موږ 2 رقم تشکیل لرو. یو داخل د تشکیل دی چې هغه 1,409 نفره پولیس موږ په داخل د تشکیل کې لرو او له دې نه بیا به اضافه بعضې د موږ قطاعات او ریاستونه دي چې هغه خارج د تشکیل د وزارت داخلي دي ولې د وزارت داخلي په چوکاټ کې کله چې خارج تشکیل او داخل تشکیل وایم دا د معاشو مسله ده چې داخلي تشکیل ته د سیستیکا لخوا معاش اوله کیږي ورکول کیږي او خارج تشکیل ته د افغانستان د دولت د بودیجه. نو په دې کې مرور تشکیلاتی دا اوس جریان لري. کله چې مرور تشکیلاتی جریان لري او په نږدې راتلونکي کې به موږ له غور او مداقې نه وروسته هغو ولسوالیو ته هغو ولایاتو ته چې تشکیلات کم دي او د امنیتي تهدیداتو کچه لوړه ده هلته به یو توجه وشي چې د حمایوي برخو نه به یو څه تعداد تشکیل انتقال شي عملیاتي برخو ته. دا عملا دا اوس تر کار لاندې ده چې دا انشاءالله چې یو فیصدي به مشکلات او ستونزې حل کی. مثلا د ولسوالیو په سطحه یو ډیر مشکل د ماینونو د ایښودلو مشکل ده چې دښمن ډیر له ماینونو استفاده کوي او هلته متاسفانه چې د ماین د خنثی کولو ټیمونه نسته. دا حتی په تشکیل کې نسته چې په دې باندې هم کار جریان لري. موږ چې وکولی شو په هغو ولسوالیو کې چې د لوړ تهدید سره مخامخ دي او دښمن ډیر ماینونه کاروي هلته به په تشکیل کې د تطهیر ماین د انجینري ټیم ایجاد شي. د سیاست بستر په ارتباط ډیر ښه نظر ده چې کوشش هم روان ده چې دغه تعداد لوړ شي چې هندوستان له اړخ سره به په دې ارتباط خبرې وشي دا به دوامداره وي. او د کابل په حوزاتو کې د ازبک درون قوم د نشتوالي له امله به موږ یو هغه به وګورو امکانات به وګورو که چیرې دا امکانات موجود وي. موږ خو کادرونه لرو په د پولیسو په قواو کې د الحمدلله د هر قوم د افغانستان نه د ازبک درون قوم به په نظر کې ونیسو. په دې کې بعضې سوالونه یو بل سره اړخ لګوي چې هغه نه به زه تېرېږم. آمرین د حوزې بلند منزل څه جوړېږي بلند منزلو ته منډې وهي. په دې ارتباط خو ډېر جدي اقدامات ترسره شوي په وزارت داخله کې
اوس قطعا نه امر د حوزه نه پولیس هیڅوک حق نه لري چې بلند منزل ته ورنږدې شي. یعنی کله چې بلند منزل ته نږدې کېږي دا یو جرم ده او په دې ارتباط یو ډېر زیات تعداد پولیس نیول سوي د امنیت داخلي د ریاست لخوا او څارنوالۍ ته معرفي سوي دي له دندو نه هم ګوښه سوي. یعنی دا حق نه لري. پولیس وظیفه دا ده چې ښاروالۍ د کابل کله چې یو اقدام کوي او هغو سره د اسناد له مخې معلومه دي چې دغه بلند منزل غیر قانوني جوړیږي، دغه یو منزل چې پورته کېږي دا غیر قانوني ده، ښاروالۍ پولیس په جریان کې کوي. بیا پولیس مکلفیت لري چې د ښاروالۍ د اقدام په تطبیق کې ورسره کومک وکړي، مرسته ورسره وکړي. جناب حنفي صاحب مسئولین د دفاع او داخلي د شکایاتو کمیسیون ته نه حاضرېږي. یو څو ورځې دمخه پیژندوال د وزارت داخلي دعوت کړی و کمیسیون ته، ولې زه تاییدوم د هغه مشکل تاییدوم چې مشکل یې درلوده، ویې نسو کړی چې اشتراک وکړي، ولې د یو ډېر مفصل راپور او ګزارش مو د هغې مسئلې په ارتباط چې تاسې په اجنډا کې نیولې وه ستاسې حضور ته هم در واستوم. او د پولیس محلي پولیسو د ادغام په هکله چې جناب مولوي صاحب منصف پوښتنه وکړه او د عامه امن او نظم عامې په ارتباط د نظم عامې په ارتباط رښتیا په دواړو برخو کې مشکلات او ستونزې موجود دي. د محلي پولیسو په ارتباط خو کار په چټکۍ سره روان ده چې خپله منطقوي اردو کې چې دوی جذب سوي دي په ټولیو کې مشترک کمیسیونونه دي په هر ولایت کې چې هغوی د اسنادو د لیږد مسؤلیت هم په غاړه لري. او د نظم عامې په ارتباط چې څو کاله دمخه د جلالالمآب رئیس جمهور د حکم په اساس وزارت دفاع ته انتقال شوي یو تعداد سرګردانه دي، ولې کله چې مراجعه کوي داخلي وزارت ته کورنیو چارو وزارت مرسته ورسره کوي که چیرې کارتوتیکونه او ذاتي دفترونه یې نه انتقال شوي وزارت دفاع ته هغوی بیرته جذبیږي، او که چیرې کارتوتیکونه او ذاتي دفترونه انتقال شوي وي وزارت دفاع ته بیا نو هغه د وزارت دفاع منصوب ده، د وزارت د کورنیو چارو وزارت په دې کې بیا مسؤلیت نه لري. محترم هاشمي صاحب د ډیسپلین او د تعلیماتو په ارتباط ډېر ښه نظر درلوده چې موږ هم د همدغې نظر د تحقق لپاره اقدامات د مخه ترسره کړي او واقعا ډیسپلین هم په حضر کې او هم په سفر کې د یو نظامي فرد یو نظامي جز و تام دپاره ډېر اړین ده. محترمه گلاله اکبری در بدخشان هیچ نوع تدابیر امنیتی نداریم. در این قسمت ما بیشتر در قسمت اکمالات گفتم. در قسمت اکمالات ای به تمام قماندانی‌های امنیه، یعنی برای اولین بار است که به این حد مهمات توزیع میشه در بنابر اونمو حساسیت‌های وضعیت و تلاش‌های دشمن که میخواهند قسمی که در اول گفتم بدون خواست مردم همو اراده خود از سر مردم افغانستان بقبولانند به او خاطر و اقداماتی را که به جنگ دارند که باید میز مذاکره امتیاز به دست بیارن و دلایل دیگه که داره، به او خاطر ما آمادگی های کامل خود در تمام قماندانی های امنیه ولایات داریم که انشاءالله با وزارت محترم دفاع ملی و ریاست محترم امنیت ملی در این ارتباط مشترکاً تمام اونم تدابیری که به خاطر تامین امنیت ایجاب میکنه در ولایات اتخاذ میشن. در ارتباط انتقال پرسنل پلیس افغانستان وزارت داخله قبلا از هم به انتقال پرسنل و هم به انتقال عینیات لوجستیکی از طیاره های ملکی استفاده میکنن، یعنی قرارداد با شرکت آریانا صورت گرفته که عینیات لوجستیکی را در بعض ولایاتی که اونجا امکانات پرواز
محدود است یا قوای هوایی نظامی ما مصروف می باشه، باز از این تیارها استفاده میشه، اکمالات صورت میگیره و در قسمت رخصتی های پرسنل پروگرام برنامه روتیشن در حالت تطبیق است در وزارت داخله. افرادی که افسرایی که به منظور سپری کردن رخصتی ها به کابل و یا به سایر ولایات میرن، بر از اونا تکت رفت و برگشت از طرف وزارت داخله پرداخته میشه. در این قسمت مشکلی وجود نداره. اگر کدام مشکلی وجود داشت باز رهبری وزارت داخله در خدمت شماست. در قسمت فساد محترم بلوچ صاحب موضوع را اشاره کردین که جلالت مآب رئیس جمهور و سرقماندان اعلای قوای مسلح گفتن که 50% فساد وجود داره. بدون شک رئیس جمهور یک حرف و یک موضوعی را که در مجلس میخواهند بگویند، خاطر نشان کنند، به اساس معلومات های دقیق است که به ایشان مواصلت میورزه و به اساس از او میگه و یافته های خودشان هم تجاربی را که دارن. همه از اینا دلیل به این است که ما هیچ کس نمیتونه او را رد بکنه و ما هم او را تایید میکنیم. این مشکلات وجود داره. من نمیخوایم در ارتباط زیاد وقت شما را بگیرم، ولی تنها ممکن در امی یکی دو مسیری که شهرهایی که به بنادر افغانستان منتهی میشه، مثلا کابل ترخم، کابل حیرتان یا کابل اسلام قلعه، روزانه به مقدار زیاد عواید دولت حیف و میل میشه. با وجود از این که تلاش ها هم از طرف ریاست تنفیذی گمرکات، وزارت مالیه، از طرف ریاست عمومی امنیت ملی، از طرف وزارت داخله جریان داره، این تلاش ها صورت گرفته، قطعا نمیتونیم میره چشم پوشی کنیم، ولی متاسفانه بعض عوامل دیگه که او را شما هم خودتان میفهمین وجود داره که این عواید حیف میل میشه. ورنه افغانستان در صورتی که قادر شوه که عواید خود به خزانه دولت تسلیم بکنه، عواید حیف میل نشه، قطعا ما به یک سنت خارجی هم ضرورت نمی داشته باشیم. این شما بهتر میفهمین. محترم انجینیر صاحب پختنه د مهمات و پاک لواس کافی نرسیگی. ما مخکې د خبر ته اشاره وکړه چې مهمات فضل خدای کافی دي. یعنی پلان د وزارت داخلي ده چې 250 میلیونه مهمات چې دا ډېر لوی رقم ده، ځکه یې تکراروم، دا به توزیع کوي او تر اوسه 28 میلیونه یې توزیع کړي. دغسې زیرهي وسایط، نارنجک اندازونه او نور مهمات د راکټ آر پی جی د اوانونه دا توزیع شوي. در ارتباط صدیقی صاحب خلو کسی غیر حاضر دی. دکتر صاحب انارکلی هنریار هم سوال بسیار اساسی داشتن به خاطر عملیات بهاری طالبان چقدر آمادگی وجود داره که من پیشتر گفتم از این ناحیه تشویش نداریم و اطمینان هم به مجلس بزرگای افغانستان، به مجلس سنای افغانستان این اطمینان هم میتونم از طریق شما به معکلینتان و به مردم افغانستان که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان حاضر هستند که تا آخرین فرد از بیرق سه‌رنگ افغانستان دفاع بکنن، از مردم افغانستان دفاع بکنن. این تشویش نگرانی وجود نداره. یک موضوعی را که برای شما میخوایم بگویم ایست که امی وضعیتی که طی نمی خصوصا از اول می سال گذشته که قرارداد عقد شد، توافقنامه با طالبا، تا به امروز امی وضعیت قسمی آمده که خود به خود مورال میته برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان. مورال میتن، مورال میگیرن و هر کدام برشان پیش از او اگر ساعتها تبلیغ میشد،
ساعتها تبلیغ میشد، سرشان تاثیر نمیکرد و حال همونطور ناخودآگاه وضعیت به نفع ما است، به نفع اونمو سرباز و اونمو افسری که در سنگر در خط اول می جنگه، به نفع از او است و وقتی که به نفع قوای امنیتی دفاعی افغانستان بود، به نفع کل مردم افغانستان است. یعنی سر مورال و انگیزه تاثیر بسیار مثبت کرده می وضعیت موجود. محترم حسنیار صاحب در ارتباط مشکلات غزنی گفتین، در این قسمت هم توجه انشاءالله صورت میگیره. و سوال دیگه که اگر مخالفین حاضر نشن که صلح کنن، باز تدابیر ما از لحاظ امکانات چی است که تکرار نمیکنم، امکانات انشاءالله که وجود داره. در ولسوالی الشنگ محترم سناتور صاحب گفتن که در ولسوالی الشنگ وضعیت امنیتی خراب است. انشاءالله با رفتن قماندان صاحب نو با ولایت لغمان تدابیر بهتر شده و در اونجا تغییرات میآید، هم در قسمت پست‌های دی زیارت و عمرزایی و در مجموع در ولسوالی‌های ولایت لغمان. مشکل سلاح ثقیله هم که در پست‌های دی زیارت و در عمرزایی وجود داره او هم حل میشه. و دکتر صاحب محترم محمد فیصل سمه در ارتباط مذاکرات صلح اشارات داشتن که 100% نتیجه هم نداده و طالبان آمادگی جنگای بهاری را گرفتن. تلفات ناشی از غفلت وظیفوی که مورد اول صحبت کردیم، در این مورد دوم واقعا یک موضوع بسیار مهم است. یک فرد عادی، یک شهروند عادی هم همین گپ میزنه که وقتی در موتر پلیس در داخل شهر انفجار صورت میگیره، میگن که پلیس وقتی خود نگاه کرده نمیتونه دیگه، خیلی ما رو چطور نگاه کنه. در ارتباط سر یک طرز العمل کار جریان داره و قبلا هم رهبری وزارت داخله به این موضوع متوجه شدن. و در ارتباط افراد نفوذی دشمن که یک موضوع بسیار مهم است، به در ارتباط طرز العمل باندی هم دهوس کار جریان داری. به در ارتباط در کورانه و چار وزارت داخلی امنیت ریاست جرایم لوی ریاست او د نور اړوند ریاستو سره یو ګډ کمیسیون جوړ شوی دی چې په دې ارتباط دغه طرز العمل په دې نږدې وختو کې نهایي کیږي او معاینت د استراتیژي او پالیسي د کورنیو چارو وزارت له دغه پروسې نه نظارت کوي. موضوع جلب و جذب الحمدلله در قوای پلیس داوطلبای ما خوب است. ما صرف مشکل در چند ولایت بسیار محدود داریم که یک از او ولایت ها ولایت ارزگان است که در او ولایت ما خودم سفر داشتم و سناتور صاحبا معلوم است. یک مشکلی که خب ما شما بین خود هستیم، وکیل صاحبا نظر مرا تایید میکنن، خود جوانای ولایت حاضر نمیشن که در ولایت سرباز شوند. یعنی یک دلیلی که جناب مشاور صاحب امنیت ملی مرا روان کرد با ترکیب یک هیئت به ولایت ارزگان ای بود که وکیل صاحبا و سناتور صاحبا در مجلس مطرح کرده بودن. مجلس که مطرح کړی و چې هلته ډېر ځوانان حاضر دي چې راسي صفوف ده او داسې یو څوک یې هلته باصلاحیته چې د سوق امر ورکړي که چیرې څوک سرباز کېږي که ساتنه کېږي افسر کېږي. هلته چې لاړو رښتیا د اعظمي صاحب مې مخې ته ناست هلته څوک نه و چې ما وویلې چې ځوانان راولئ چې سوق یې کړو. نو بیا له بل ولایت نه یعنی له کونړ نه موږ اتیا کسه انتقال کړه، اتیا کسه له کونړ نه انتقال کړه ترینکوټ ته. نو که چیرې دغه همکاري موجوده وي، البته ما مخکې ویلی چې په بعضې ولایتو کې مثلا زابل، په ارزګان او پکتیکا، په دو ولایتو کې یو څه مشکلات ستونزې موجودې دي، ولې د افغانستان په کچه پولیسو ته د جذب او جلب سطح ډیره لوړه ده.
هیڅ مشکل نه لرو. شکر. نو په دې برخه کې که درون سناتور صاحبان مرسته وکړي، د کورنیو چارو وزارت به هرکلی وکړي له دې نه، او موږ یوه برنامه لرو د فوق لیسانس دپاره، دا په اخره کې ځان نه دا یادوم، فوق لیسانس دپاره یوه برنامه لرو. غواړو چې د ټول افغانستان، یعنې د 34 ولایتو او خصوصا هغه ولایتونه چې محروم دي، اول ته جګړې روانې دي او تهدیدونو سطح لوړه ده، له هغو ولایتونه لیسانس ځوانان کورنیو چارو وزارت ته معرفي کوي چې هلته وروسته له هغه پروسې نه چې د امتحان پروسه ده او هغه چې تکمیلیږي، بیا به دوی فوق لیسانس فارغیږي. یو کال به وایي په اکاډمي کې، د فوق لیسانس په درجه به فارغیږي. په دې ارتباط د تاسې مرستې ته موږ ضرورت لرو، تر څو موږ خو خپل هیات پلاوي م لیږو ولایاتو ته. چې وخت پوره دی برنامه فکر نو په دې برخه کې پلاوي تللي ولایاتو ته، او تاسې هم په دې ارتباط خپل وړ او شایسته کاندیدان ځوانان معرفي کوي د هر ولایت نه، د 34 ولایتو نه د افغانستان، چې د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ په اساس چې د افغانستان پولیس ملي پولیس دي، او ټول قومونه د افغانستان، ټول درانه قومونه، ټول د افغانستان اوسیدونکي، ټول ولایتونه باید خپل ځای او موقف په پولیسو په قوا کې باید وګوري، او همدغسې چې ملي نوم ده او ملي حرکتونه لري، په همدې ترتیب دغه مسیر ته به موږ قوت وربخو او دغسې به مخته ځو. تاسې سلامت او سرلوړي اوسئ. که چیرې کومه پوښتنه موجوده وي زه په خدمت کې یم. ډېره مننه جناب معین صاحب، ډېره مننه د وزارت داخلي د تعلیماتو د محترم معین، محترم ورور او ګران ملګري محمد انور پریپال نه. اوس د امنیت ملي عمومي ریاست محترم مرستیال، ولایتي مرستیال ګران قدرمن ورور وایدي صاحب تشریف راوړي. ستړی مه شئ جناب وایدي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب علي قدر ښاغلي د مشرانو جرګې د درانده رئیس، د رهبري هیات، درنو سناتور صاحبانو، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال معین صاحبانو، ټولو په اجازه باندې ګرچلای په همدې دغه خبرې پر دوه ډوله باندې بیا دغه کېږي. یو چې مجلس ډېر اوږد سي، هغه سر خبرې نورې وسي، هغه اخري ته بیا څوک چندانې غوږ هم نه نیسي، ځکه ګرده خسته سوي. نو زه اصلي خبرې ګوره ستا دي، ځکه مؤخر ته پرېښي دي. صحیح. ملي امنیت دریم ورور دی، نو کشر ورور دی، هغه څخه ډېر سوالونه هم نه، ډېر کم نه. ملي امنیت د زړه رګونه دي. بیا هم زه مننه کوم په دې تالار کې د درنو سناتور صاحبانو څخه چې همیشه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کارمان وسلوال پوځ امنیتي او دفاعي قوتو څخه دوامداره او همیشه ملاتړ کړی دی. زه دعا کوم هغه امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته چې په تیر کال کې 1499 کال کې خپل خوږ ژوند د افغانستان د خپلواکۍ عارضي تمامیت او د افغانستان د جمهوري نظام څخه په دفاع کې خپل ځانونه لاس ورکړي دي، هغو ته فردوس جنت غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. درنو سناتور صاحبانو، سوالونه ډېر وه. زه غواړم مخکې تر دې چې سوالو ته ولاړ سم په یوه جمله کې ووایم چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو په تیر کال کې
هغه دشمنان اجتناپذیر دشمنان چې د افغانستان د خلکو د وینو تږي وه ډېر غاښ ماتونکی جواب ورکړی دی او ډېرې پراخې لاسته راوړنې لري. په دې کې شک نشته چې دا جګړه یوازې د افغانانو نه ده، د منطقې نه ده، بلکې پرا منطقوي جګړه ده. په پرا منطقوي جګړه کې چې بدبختانه افغانان ورسره مخامخ دي، نو په دې باندې به خامخا وایو چې چسپکي مین به وي، هدفي وژنې به هم وي، انتحار به وي، انفجار به وي. وخت کې چې سړی داسې دوستان ولري، من جمله زموږ دا نږدې ګاونډی پاکستان، طبیعي خبره ده چې دونه قربانۍ به ورکوو. ولی بیا هم د دې اطمینان درکوم چې هرګز به، یعنی په اطمینان دا وایم، دا یو رواني جګړه د افغانانو پر ضد باندې، د اسلامي جمهوریت پر ضد باندې جریان لري. ولی په اطمینان درته وایم چې هرګز تر څو چې جمهوریت نه وي او د افغانستان خلک خپل نظام خپل انتخاب نه کړي، په اطمینان درته وایم که زه وم که نه وم، د افغانستان دغه امنیتي و دفاعي قوتونه، دغه وسلوال پوځ د دې توانایي لري چې د دوی دغه شوم هدف، دا که پاکستان لري، دا که نور زموږ ګاونډیان لري، یا په سطح د منطقه کې لري، دا ارمان به د خاورو سره خاورې سي. هرګز به هغسې یو نظام چې هغه د امارت په نامه باندې یادوي او تاسو ټولو ته د دې امارت کړنې تاسو دا اوس پوهیږئ. امارت اسلام د تسلیم او سلامتۍ دین دی او په ټولو ادیانو کې ساری نه لري. آیا تاسو لیدلی دي چې دغه امارت تر اوسه پورې 1 کیلومتر سړک جوړ کړی دی در حال کې چې د وشرو زکات په نامه باندې، د جهاد په نامه باندې څومره پیسې ټولوي. دوی د خپل لاسته راوړنه د 1 کیلومتر سړک وشي، د یو کلینیک ته دی وشي، د یو مکتب ته دی وشي، د یو مسجد ته دی وشي. پس دا څه قسم جهاد دی؟ اسلام خو د سولې دین دی، اسلام خو د خیر دین دی، اسلام خو د کومک دین دی، اسلام خو د همکارۍ دین دی. یعنی هدف مې د دې کلمې څخه دا و چې د اسلام د مقدس دین څخه ناوړه استفاده او واک ته رسېدل. دومه خبره مې دا ده، هغه دوستان یعنی مختلف تروریستان من جمله چې د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکرات شروع شوي دي، دا مذاکرات تاسو وګورئ، هغه د دوی دوستان چې وه هغه امارت نه غواړي. چین ته ولاړه، ترکیې ته ولاړه، روسیې ته ولاړه، په دوحه کې دي او دا اوس هم روان دي. تاسو ګورئ چې هیڅوک دا نه غواړي. دا معنا لري چې دا داسې یو ډله یا داسې یو ډلې دي چې هغه نه تنه چې د اسلام سره په ټکر کې، بلکې د انسانیت او بشریت سره په ټکر کې وي. نو په دې وجه باندې زه نه غواړم نور یې په دې باندې اوږده کړم. موږ دغه اجنډا چې وه آمادګي د نوي کال دپاره، موږ په تیر کال کې هم زیاتې لاسته راوړنې امنیتي او دفاعي قوتو درلودې او اوس په دې 3 میاشتې کې موږ کامل آمادګي نیولې ده. د جناب محترم ډاکټر صاحب محب مشاور د شورای امنیت چې دغه 3 میاشتې منصبان سته، یعنی که درته وایم ولایت په ولایت، زون په زون خو بیخي وګرځېدلو، د خپل ټول ارزونه مو وکړه. د افغانستان اسلامي جمهوریت، د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژمن یو او ماضر وي، اما موږ پوره آمادګي په دې خاطر نیولې ده که سولې ته نه ځي نو زور هم سته، سوک هم سته. یعنی دا پوره اطمینان درکوو چې موږ دا 3 میاشتې پر دې باندې کار کړی دی چې خپل تجهیز، اکمال، ټریننګ دا ټول شان ترسره کو او کومې لږ چې مو کمزوري وي جلب و جذب هم خوشبختانه په زون شرق کې، په زون جنوب کې زموږ اردو ته ډېر زیات جلب و جذب شوی دی. عوام چنان په زون شمالي شرق، زون شمال، زون جنوب غرب په دې کې ډېره توجه جلب جذب شوې ده او د هغو تعلیم و تربیې ته شوې ده، یعنی کاملا آمادګي دې دپاره لرو. نو زه بیا هم د جناب محترم د مشرانو جرګې رئیس صاحب څخه
بیا مننه کوم چې همیشه د نظام جمهوریت او بالخصوص د امنیتي او دفاعي قوتو پراخ ملاتړ کړی دی او په ننګرهار کې چې کوم داعش شکست وخوړی دا د جناب محترم مشرانو جرګې رئیس صاحب پوره ملاتړ په ننګرهار کې د امنیتي او دفاعي قوتو او هغه ادارې سره چې داعش هلته خوشبختانه شکست وخوړی زه نه غواړم ډېرې خبرې وکړم راځم سوالو ته جناب محترم الکوزي صاحب په خبرو کې ډېر ټکي و چې هدفي وژنې دي او د پاکستان مداخله او د ایران یا نورو په دې کې زه غواړم چې جناب الکوزي صاحب ته وایم هغه سوالونه مخکې معین صاحبانو جواب ورکړي چې د همسایه هیوادو مداخله یا پلانونه سته تر اوسه پورې یا نه سته د 22 ډلې دي تروریستي ډلې دي په دې هکله باندې پاکستان تر اوسه پورې زه په ښکاره ډول وایم دوه مخی چلند کوي یعنی په دواړو مسیرو کې دوی کار کوي هم د سولې او هم د دوام د جنگ پر دواړو خو باندې کار کوي او د پاکستان نیت په دې هکله باندې جناب سناتور صاحب موږ ته معلوم دی پر دواړو خواو باندې دا اوس په دوحه کې چې کوم مذاکرات روان وه دې کې د دوی د ایتو البته هغه پټ استخباراتي چې څنګه مشوره ورکوه او بیرته سفر د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر پاکستان ته د هغو څخه هدایت او دستورونه اخیستل په ښکاره ډول باندې وایم چې طالبان بیچارهګان واقعا اختیار نه لري زه په دقیق ډول د باندې وایم څه چې جوړیږي د هغه اړې استخبارات ورته جوړوي کوم حرکت چې د کوي داغه نه اضافت شی نسی ویلی نو په دې خاطر باندې جناب سناتور صاحب پاکستان استخبارات کاملا په دې کې په ډیر شدت باندې کار کوي او علاوه چې په دوو مسورو کې د جنگ دپاره کار کوي دغه اوس